ټولو ړومبې تاسو ته سلام او وپېژنئ زموږ سازي ورونه په رباب کې د مستو نغمو غږونکی ښامار د پاکستان مشهور رباب غږونکی میر حمزه په دوپړو کې ورسره ملګرتیا کوي باقي جان کاموال باجا په خپله سید محمد غږوي او نوره پته اته په دا رنګ د ملوک قصه خوږه ده د بدرۍ په مینه ژاړي سید محمد د ټولو یار دی ستاسو خیر د خدایه غواړي د فردوس سینما خوا کې لمبر دکان ایر نه کړی تجاول خان شاولی خان خدمت تاسو ته ولاړي سپیشل فرمایش کړی دی مادولي رام شاوال او ظاهر خان Oh,
خامال لنډه دا چې شه بدرې د څلور کالو او زورا پیش کلو باچا ته داسې سوال پکار ده او پاچاره وست استاد ورته سموال استاد جرې تجربې په بدرې وکړې او حجب علم حاصل په سر شال شله پیغله او په سینه یې وخو تورو زلفو ټال ټال دې بدرې طرف ورکړه شرافت واقعیت زورا ګل ویل بدرې ته د مالور او خبر نشي د دنیا په عیش و عشرت زمونږ باغ د رنګارنګ پکې ګلونه د بلبلو خاروګانو پکې شور دی او بوراګان پکې بدنیږي د شولت بدرې ویل مورې ما لیدلي نه دي بوزه دا صحت بیا یې ویل چې د پلار اجازت واخله او داسې نه چې وی په ما وی ملامت بدرې ځان کلو سنبال دلبار ته لاړه او د باچا یې خبر ډېر کو طبیعت بدرې ویل پلاره زه کوم یو سوال او په سیل زما زما سیل ته شلیوال او پلار یې ویلې بدرې پوسل هوریا او هسې نه چې راته جوړ کړي څه جنجال پام کوه چېرته په دام کې ګیره نشه جال جال لنډه دا چې پاچا ورکړو رخصت او دوه میاشتې شپې ورځې ویشت یو کال ګل اخواله دا بدرې چې راله کور ته خیال خیال بدرې راله واپسې مورې خبر کړه
حیوان لوی اختره کړه زما یې جامې واغستې د پرو او په هوا به سیر کوه هغه کبترو په هوا به ګرځېدالې لکه زرکې او ښاپېرې وه دمزاتې په نظر کې یو سړی و دمزات لاستو په لار کې او بدرې هوې زورا ګلې ته گفتار کې مورې دا سړی د شام دی که د رومان او زورا ګلې ویل پالګوري د نجومه شهادتګر مورې زه پې ګورم پاله او خدای د پاره چاته ونه وایه حال حال زورا ګلې ویل ورځه حاجت د سرکار او زه به دلته ولاړه زر شورات زرکا پرې راغله غدم په هوا باندې او د پالي په مخ کې ودېدل وړاندې چې پالي د بدرې واورېدلو شرنګه او شبې وشه لکه وسکي بنګي بنګه بدرې ویل سر دې پورته که کمبخته او ته ته زه ولاړه یم د ګلو لخته ای پالي پال مې ګوره په دا شان او چې قسمت به وي چا سره قربان بې پالي ور حدل زاد او ستا یاره او په حرم کې د زما را گفتاره د خفګانتې بدرې لاړله پورته او سراسر قصه یې وکړه او خپلې مور ته مور یې ویلې د نجوم غلط دی خیال خیال او هدل ذات کې ستا نه وینمه سیال سیال ګل رحمان او زه ورځم پالي بیا
بدنامه لري نه فاصل څوک دی راته وایه د لاس به ووه شکرانه درکړمه وینه پلارې باچا د شمروم دی ما که معلوم د د نجوم کو پالونه د لاس باوی ورته ورکړه ګل رحمان بدرې ویستل شکرونه او د پالي د ځایه پورته را کاپیرې شوې او د روم ښار کې ورداخلې ملا نرۍ شوې بدرې لاړه په حرم کې شوه دننه او اګر چاپېره پکې وکړي لکه تانه او شهزاده هلته زانګو کې زنګېدلو او ښاپېرې چې ولیدلو زړې بېللو گل رحمان عاشقی سخت جنون ده او خدای دې نه راولي منځ کې چې بېلتون ده که په سل ځله کلتون شي کلتون ښه ده زنګل خده پتنګ نه ګوري په سرو لمبو کې سوځي مطلب دا چې عاشقي کې تاول خده د لاس ګوته شکرانه د ګل رحمانه مالا دا به وصل خده اشتتا بدر ذکر الغزل او سبا خپل وطن ته زبر نازولي چې سبا شقا پیرې لاړې خپل کور ته بدرې جړلې مور ته هله ورځې د سیلو به پټېدله او د دیدن د شهزاده راتلله په دې منځ کې 12 کاله شل تېره په دې در کې بدرې ونه ته تغییر یو ورځ حسد ملک دواړه او بخت ته تلې ګرځېدل غاړه په غاړه
زما ورا او چې سکیږي اوس کارونه او د رب ګوره ډکا و د نوره دا جلۍ چې ولې د سفر ملکه او زه یې وبیله د خولې وخوت کوکه شوبې اوښ په ځمکه پرېوتم ختلی کی ونیوله نیسه پخله ویله شکر او نی کوله ش پروینې تش پرسانه او پری پیشه چې ملوک مې دام کې گیر شو ځکه سوال جواب تیر شو بیا یې وویل ته پیدا نه وي د موره او ما کلتل درته کوه د سترګو توره و زلمی شي ګوره تا لره اختیار زمانه کې انکار شهزاده ویل چې په خدای مې دې قسم بې له تا نه به ټول عمر په ما غم وي شهزاده او شهزادګي هلته کې دواړه شو غاړه په غاړه ګل رحمانه شهزاده وکړو دستخط بدرې خپل وطن ته ځي غواړي رسخت بدرې ویل سفر ملکه کومې پلې ولاړې دي نه بدرې ویل سفر ملکه نیمه عاشقه چې ستا حال مې ولیده بدرې ویل سفر ملکه د خولې مې کوکه ځي چې تا ته وګورم بدرې ویل سفر ملکه ځان راله وکړه انتظار کې به دې یم بدرې ویل سفر ملکه ما پوره 12 کاله کړي منزلونه سترګې را پورته
زما کوي پوښتنه پلار مې باچا د خاطرو ده د پرستان په ښار کې تاج تخت لري بسکر څخه که جانانه ډک د هرمانه به ستا د غېږې ځمه ملکه دا خبره واوره تر مرګه به ځان تا ته زړومه مل پیار په درې زمانې دا ته چې رالی زه دې روغ لیونه کړومه بیا ملک وې بدرې جمالي ستا د یاري پسې به ځان مسافر کمه یا به د بل په دام کې ښکار په خپله شمه ښه دی چې ځینې سارېږي د وادي لاس رکه چې ومیشي سودونه بدرې چې لاس په لاس کې ورکه ملک د سترګو شجارې وښکې رودونه مطلوب د سم نه ساق ساته چې څوک د خپله لاسه یارو ختوي ګناه ملک بدرې کې نشته پتنګ ته وګورئ چې ځان په اور سېزي نه چغو لاړایي ملک بیهوشه تر ماقامه باغ کې و چې اوښې راغه کور ته لاړو د ډېره غمه نسکور کټ کې ولوېدو نه مور یې په چغو ورته راله فریاد ټول محل ولړزوه د بچی محل ماتم شو په خلکو غم شو چې ملک یې ولیدو نه باچا راغونډ ټول طبیبان کړو څوک یې لاس ګوري څوک یې پټ نیسي نظمونه جرګه په خپلو کې وکړه بیا یې باچا له داسې ورکړې ځوابونه شهزاده اصلاح جوړه نه ده او پړې شوي دي د غشو ګزارونه طبیبان لاړو کم صحت چې رسخت شول طبیبان او شهزاده ته راغله مور هغه د مال شو قربان درې ساعت ته به مې زړه وچي د غمه او سره پورته زه تاله شو قربان راته وایه دا
ورته د ګورما او داسې زیړ شو لکه وینارن زفران که د زړه د ښکاره نه کړو پر ځان ځان اوس به ګورې ستا په مخ کې وزنم ځان ځان شهزاده المورې حال د ویلو نه ده او د حیا نه زما نوځي زبان مورې پشه شهزاده چېرته شهزاده او پر ورو یې تر نیو کړله پرسان شهزاده ویل مورې باخته و متاله یا پریشو لره کوزه د اسمان په لیدو یې سمدستي شومه بېهوشه زما مور یې هېڅ خبر نه شوم د ځان چې په خود شومه د هغه جلۍ غېږ کې او چې اوښکې څڅېدلې په ګرېوان ما تپوس وکړو چې جلۍ څوک یې بې جواب راکړه هغې جلۍ روښان زه عاشقه یم په تا ته مې معشوق یم او ښاپېرې و شهزادګي د پرستان ماشومې ما زانګو کې زنګولی اوس زلمی شي ورک مې شو زړه هرمان بیا واده د وادي را سره وکړه او د جلۍ نوم یې بدري واوره بیان طبیبه مې د رنځ په هوا لاړه او زه رنځور ته شلو پاتې بې درمان دغه راز مورې ما درته ښکاره کو او بې بدري نه زما نه کېږي ګزران اجازت کرا ته خپل د پلاره راکړي او مورې دا به دې په ما وي ډېر احسان مورې ویلې زویه دا خیالونه پرېږده او واده نه شي د پري او د انسان ښاپېرې د ښاپېرې سره واده کړي ادمزاد په جهان وزیران د پاچاهانو کې خواره کما او به ګورې شهزادګي د ګل په شان شهزاده ویل زما مینه په بدري ده داسې نه چې قبلومه بل زنان یا رسخت براته راکړي خپلې مورې او یا مې وکړه قندوبس د قبرستان دا خبرې د باچا در غوږو لاړې او باچا راوستل جرګه ورته خپلوان جرګې ویلې شهزاده قلارې کېنه
در پجڑا کی ماروس خط کی او دست نچنی ونیشند بیابا دوڑلا سی د مور پوتک لخکتا او پاس ورکی د سپر ورته سامان شهزاده شو پاسور د خاروت د بدرې پته کرځي وای ګل رحمان زمانه بدناموي څنګه دستور دی هر څه د خپل هدف ګوره مجبور دی څوک مینې په وفا څوک په جفاوي او څوک د جانه جوړ کې څوک منصور دی پاسور شوی او په ځنګل کې داسې لکه باتور دی ړکي وایي د بدرې دیدن به وکړمه یک تنها په خپل خیالونو کې مشغول دی ورپسې وزیر زاده سات ملکو او دا رسخت د مور و پلاره په ضرور دی په ځنګل کې شهزاده کړلو لاندې دواړه د شیارانو دا مذکور دی شهزاده زه میل په خاطر یم او ای وزیره زه واپس دا څه قصر دی واپس راشه چې دیدن واپس لاړ شه چې دیدن د مور پلار وکړي زما زه د یار په مینه کې ناسور دی وزیر وویل شهزاده ته کوم خوازي او زه به بل یم تا سره که منظر دور دی ګل رحمانه د ځنګل نه رابیرو شو مخکې راغی او دریاب په اوبو پرور دی شهزاده او وزیر کوږ شو د رکابه بیا هسونه یې لغړ کړل د اسبابه دا هسونه یې ځنګل کې پرېښوده هم بیا واپس راله په لورې د دریابو یو جادر ته ولاړ شو مسافرو او شهزاده وزیر ساره شو مغلاب دا جاد د سفر په لور روان شو او دلته وګوره کارونه د ایجاب چې درې میاشتې منزل دریاب کې وکړو او طوفان راغه په دریاب کې پیچتاب د ډډو سره جهاد ټوټې ټوټې شو او ډېر عالم په دې دریاب کې شو غرقاب
خوا کې او چا بهر کو په تخته پروت بېتاب دې وزیر خو په دې ښار کې مزدوري کړه شا دغه لره ورځما په شتاب په دې شانو شا د دریابوت یو قلا یې ولیده لکه محراب شهزاده تېر شو قلا ته وردننه ډېر زنګیان پکې دي رو بې حساب شهزاده سره جنګ قلا کې جوړ کړ در باندې ولګېد او ډېر زنګیان یې که په یو توره خراب څوک یې مړه که څوک په یو شنه توره تې لاړه او په قلا کې وینو او په قلا کې وینې دي لکه سیلاب د قلا څپر ملک ته شله پاتې رحمان ملک بیا سبا روان شو او بی پروا د شرنده د غراب چې سبا شستا د داود بهار ربا د قلا نه بیا روان شو مسافر کار څومره وي سختي ټول شي او چرایات کې د بدري ښکلی بشر د کیسې په څه حالت باندې خفه شي ځکه خپل شعر لیکمه مختصره شهزاده چې څه مزل وکړو وړاندې او یو ښایسته بیاغې به راغی په نظرو باغ ته ننوت داسې پکې ولید خزین کړه چې ولاړو برابرو بیزوګانو په دې باغ کې سرولو او شهزاده لښتې چاپي لکه لښکرو شهزاده یې خپل باچا لره روان کړ او باچا ولید لکه دا ګلس اکبرو شادوګانو ته داسې وکم او میوې راوړې د دې باغ لرو بره بیزوګانو میوې راوړې د هر قسمه او شهزاده یې په خېټه موړ کپونه را بیا جلا پاچا په خپله ورسره کړو او د تعظیم لاسونه و په سینه بره شهزاده ډېر په مینه را رسخت کړو بیزوګان تشلو پاتې په خپل دره ګل رحمان دیو په مقام راغی چې شادمان یې
نام ډېر زورورو شهزاده چې ور داخل پاغې مقام شو یو شپ په حرام شو بیا یې وکت شادام داسې پوښتنه